چې پوری جماعت کې یو اعلان کېدلو ملا صاحب په چغو چغو ویل چې خدای مو بخ اعلان وکړي پوری جماعت کې یو اعلان کېدلو ملا صاحب په چغو چغو ویل چې خدای مو بخ اعلان وکړي ته یې کونډې نه ماشوم توري جامې دي شلیدلې کمیس عمر یې کم از کم شپږ کاله دی لږ شان په ژبه تړتړی غوندې دی په پښتو ژبه کې خبرې کوي بیزار یې نشته هم سرتو سر دی که چاله چرته هم په لاس ورغلو نو دې جومات ته یې راورسوئ که چاله چرته هم په لاس ورغلو نو دې جومات ته یې راورسوئ مولا په دویم ځل دا اعلان کولو چې زما په ټول بدن هیبت پورې ما په سرو چغو باندې لاس پورې کړو چې هلې ورک شوم یو ځل بیا ورک شوم بیا مې جومات طرف ته منډې وکړې چې زه یم ورک چې زه هم ورک یم بل اعلان وکړه زما کیسه څه عجیبه ده صاحبه د نن نه لس کاله څه وړاندې صاحبه زه پېښور ته مور راوستی وم مور مې دوکان کې څه سودا اخېسته یو پوکڼو والا مې خوا کې تېر شو مولانا صاحب یو پوکڼو والا مې خوا کې تېر شو او دا ډانګې د ده په اوږه پروت لکه د نورو وړو زه هم پسې تر ډېره لرې پورې ورسېدم په لږ ساعت کې رانه مور ورکه شوه په لږ ساعت کې رانه مور ورکه شوه بیا په ډېر هیبت مې خوا دې خوا کتل زه په ژړا شوم ما ویل مورې ما نه بلا خلک چاپېر ودرېدل چاپېر ودرېدل ویلې ته څوک یې بچې ولې ژاړې او ولې ژاړې زه د دې خلکو منځ نه ووتمه ما په ژړا ویل مورې بس یو سړي د لاسه ونیومه او په ټول ښار کې دومره وګرځولم چې مې د خپو تلو تڼاکې وکړي بیا یو هوټل والا ته یې وسپارلم اعلان شو ختم زه بهر خاص په پیزار کې یو ابای ناسته وه ما ورته 10 روپۍ په لاس کې کېښوئ ویلې بچې خدای دې بېموره مه کا او دې خبرې سره سر پورته کړو خو دا ړنده وه دواړه سترګو باندې بس ما به سر چې ورته څنګ وکته ما ویلې مورې زما ښکلې مورې